ولسي جرګه کې څو تنه نمایندانو همدا اوس کمپاین شروع کړی دی. سلام او وخت مو په خیر. د ویډیو له شریکېدو وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو. د ولسي جرګې ناندرۍ په ختمېدو دی. سبا به معلومه شي چې کوم یو د ریاست پر څوکۍ کیني. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې سبا ورځې ولسي جرګې ته د ریاست د څوکۍ د ټاکلو لپاره 8 احتمالي نمایندانو همدا اوس کمپاین پیل کړی دی. په دغه کاندیدانو کې عارف خان نوروزي، صدیق عثماني، خان محمد وردګ، واقف حکیمي، امیر خان یار افغان ساپی، روح الله خانزاده او د نجیب الله ناصر نومونه شامل دي. ملګرو، ستاسو په نظر په دغو 8 نمایندانو کې کوم یو د دې څوکۍ د قدر وړ دی؟ خپل د قدر وړ نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ. والسلام.